أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق و محبت سرا درود شریف وائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمندو مسلمانانو رونو کورونو کې اوریدونکو زنانو د ذی قعدې میاش په ختمېدو باندې دا او د ذوالحجې میاش دا را روانه ده. تقریبا نن ویشتم یا شپږشتم تاریخ دی د اسلامی میاشتې د ذی قعدې، او بیا یو دوه درې ورځې وروستو د ذوالحجې میاش دا شروع کیږي. ذوالحجه دا د اسلامی کال اخیرنۍ میاشت ده او د دې پسې بیا بل میاش د کال د اول دا شروع کی. نو په دغه مناسبت سره به زه ستاسو مخې ته یو دوه خبرې عرض کوم. یو د دې میاشتې د فضیلت متعلق، او دویم نمبر په دې میاشت کې چې کوم اعمال کیږي د هغه اعمال متعلق. قرآن مجید کې الله تبارک و تعالی فرمایي والفجر وليال عشر. الله تبارک و تعالی قرآن مجید کې د 10 شپو ذکر کړی دی وليال عشر. نو مفسرین حضرات فرمایي چې د دې نه د ذوالحجې دا 10 شپې دا دې مراد دي. او بل ځای کې الله فرمایي وواعدنا موسی 30 لیلا واتممناها ب10. دا 10 دا لفظ راغلی دی. نو علماء کرام مفسرین فرمایي چې د دې نه د ذوالحجې دا 10 ورځې دا دې نه چې دی هغه مراد. نو الحمدلله یو ځل بیا الله زمونږ په زندګو کې دغه مبارک او دغه قیمتي میاش دا راوستله چې الله یې قرآن کې ذکر کړی دی چې ولیال عشر، او احادیث مبارکو کې ډیر زیات فضائل دا بیان شوي. وی چې په دې کال کې دا څومره ورځې دي، الله تبارک وتعالی ته به دې تمام ورځو کې د ذوالحجې دا ورځې چې دي دا ډېرې زیاتې چې دي دا غوره دي، او دې ته الله د کال په دې نور ورځو باندې یو فوقیت ورکړی دی، یو مرتبه ورکړی دا، یو فضیلت ورکړی دی. افضل الایام فی الدنیا ورته ویلی شوي چې د دنیا په ورځو کې دا 10 ورځې دا افضلې ورځې.
دا کمی ورځې دي دا د ذوالحجې دغه راتلونکې لس شپې ورځې او بعضې علماء کرام فرمایي چې ورځ د رمضان المبارک دا غوره ده او شپې دا د ذوالحجې دا شپې چې دي دا ډېرې زیاتې غوره دي نو الله پاک دا نعمت یو ځلې بیا زمونږ زندګو کې راوستو او مونږ ته الله دا نعمت دا رامخې ته کو نه چې مونږ د دغې نعمت قدر وکړو او څه نه څه اعمال دې لسو شپو ورځو کې چې دی هغه وکړو ځکه د احادیثو نه چې د دې کم فضایل معلومیږي نو ډېر اوچت او لوړ مقام او لوی فضیلت معلومیږي بل یو حدیث کې راځي چې د ذوالحجې په دې ورځو کې یوه روژه نیول دا د یو کال د روژو برابر دی یوه روژه دې ونیوله د ذوالحجې نو دا د یو کال د روژو برابر ثواب لري او بیا چې کله د یوم عرفې د نخم تاریخ روژه دې ونیوله نو د دې په وجه الله د انسان د یو کال مخکني ګناهونه او یو کال وروستني ګناهونه دا معاف کړي دا د عرفې د روژې فضیلت خو عام طور ذهن دا یو خبر راځي چې د عرفه خو بجو هغه عرفې چې کوم حاجیان په دې باندې عرفې ته لاړ شي نو دا خو زمونږ نه سعودي والی یو ورځ مخکې چې دی هغه کی نو زمونږ دا خو وروستو راله نو اعتبار چې دی دا د هر ملک خپل وخت لره دی په هر ملک خپل دغه یوم عرفه چې دی هغه راځي دغه نخم تاریخ ته دې ته یوم عرفه وایي برابره خبره ده که دغه نخم تاریخ په سعودي کې راځي که دا په پاکستان کې راځي که دا په بل ملک کې راځي په بل ملک کې راځي دا د هر ملک په هغې خپل اعتبار سره دغه چې دی دا یوم عرفه ده نو دومره لوی فضیلت احادیثو کې چې دی هغه د دې راغلی ده یو بل حدیث کې راځي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله تبارک وتعالی ته په ورځو کې د دې ورځو نه د اعمالو په اعتبار سره خوښه ورځ نورې چې دی هغه نشته کمې چې دا ورځې نو صحابه کرامو تپوس وکړو د الله رسوله وی جهاد نبی علیه السلام فرمایل وی جهاد د دې نه غوره نه دی هو وی یو سړی راولګېدو او هغه جهاد له لاړو سره د خپل اسنا سره د خپل سازو سامان نه دی شهید شو د سازو سامان چې څه وړی هغه د الله په لار کې قرباني شو د دغه اس د الله په لار کې چې دی سا چې دی هغه ورکو نو وی دغه کسو سره چې دی په ثواب کې برابرې دي شي دومره لوی اجر او ثواب او دومره لوی فضیلت الله دې ورځو شپو له چې دی دا څه کړی دی دا ورکړي لہذا چې زمونږ نه دا مواقع دا ضایع نشي دا لمحات دا رانه ضایع نشي په دې کې څه نه څه اعمال چې دی هغه وکړو د شپې څه نه څه حصه د الله په عبادت کې تېره کړو د ورځې کوشش وکړو چې دا نښه
روجی اونسو کدا نخ روجی نشو نوی کم سی کم چې پدې کې د یوم الترویه یعنی د ذی الحجې د اتم تاریخ او یوم عرفه یعنی د عرفه د نخم تاریخ دا روجه دا خو خامخا چې دی هغه ونیسو وی الله تبارک وتعالی په دې ورځو کې څلورو ورځو ته ډېر لوی مقام ورکړی په دې ورځو کې وی څلورو ورځې الله ډېرې غوره پیدا کړي دي یو په هغې کې د جمعې ورځ ده دویم نمبر په هغې کې د وړوکې اختر ورځ ده او دریم نمبر په هغې کې یوم عرفه ده یعنی د ذوالحجې د میاشتې نهم تاریخ او یو د لوی اختر ورځ ده د دې څلورو ورځو ته الله ډېر لوی اهمیت او یو لوړ مقام دا چې دی هغه ورکړی دی په میاشتو کې هم الله څلور میاشتې چې دي دا ډېرې غوره پیدا کړي دي یو په هغې کې د رجب میاشت ده او دا درې په لین باندې دي ذی قعده لکه دا کومه موجوده چې ده ذی الحجه دا دوه درې ورځې وروسته چې را روانه ده او بیا د دې پسې چې کومه میاشت شروع کېږي د محرم منها اربعة حرم الله 12 میاشتې پیدا کړي دي 10 شهرا فی کتاب الله 12 شهرا 12 میاشتې دي منها اربعة حرم باغی کې څلور میاشتې الله عزتدار محترم دا الله چې دی هغه پیدا کړي دي چې یو رجب دی یو ذی قعده ده یو ذوالحجه ده یو د محرم میاشت وی الله په زنانو کې هم څلور زنانه دا ډېرې غوره پیدا کړي دي یو په هغې کې حضرت مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام والده محترمه یو په هغې کې حضرت خدیجه رضی الله عنها دریمه په هغې کې حضرت آسیه بنت مزاحم د فرعون بیبي او څلورمه حضرت فاطمه رضی الله عنها دا څلور زنانه الله ډېرې غوره پیدا کړي وی څلور کسان داسې دي چې د هغې جنت د هغې مشتاق دی جنت د هغې خواهش کوي چې دا کسان ما ته رالی یو په هغې څلورو کسانو کې حضرت علي رضی الله عنه دی دویم نمبر په هغې کې سلمان فارسی رضی الله عنه دی او دریم نمبر په هغې کې عمار ابن یاسر رضی الله عنه دی او څلورم نمبر په هغې کې حضرت مقداد ابن اسود رضی الله عنه دا څلور صحابه کرام داسې دي چې جنت د دوی مشتاق دا کوم مرتبه او کوم مقام دی جنت د دوی خواهش کې چې دا کسان ما ته رالي وی څلور کسان به الله جنت ته چې دی دا ړومبي بیایي د عربو نه به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اهل فارس نه به سلمان فارسی رضی الله عنه الله مخکې جنت ته بیایي د اهل روم والا نه به مخکې الله حضرت صہیب رومی رضی الله عنه الله مخکې جنت ته داخلي او د خبشي والا نه به الله حضرت بلال حبشي رضی الله عنه دا جنت ته چې دی دا مخکې داخلي نو دا هغه څلور کسان څلورو ورځو له الله یو مقام ورکړی څلورو میاشتو له څلورو زنانو له څلور کسانو جنت ته مخکې ځي څلورو کسانو جنت چې دی دا څه کړی دی دا اشتیاق یې کړی دی د هغې شوق یې ښکاره کړی دی د هغې سره یا اظهار کړی دی چې الله مخکې مونږ دې ته چې دی مخکې په ما کې چې دی جنت کې چې دی هغه څه کې را داخل
نو خبره میرونو دې پورې کوله چې الله دې میاشتې له ډېر فضیلت ورکړی دی. حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی چې کله به د ذوالحجې دا میاشت وه، حافظ صاحب لږ اوبه راواله، یو زنانه وه، یو نوجوان و، هغه به روجې شروع کړې. د نبي علیه السلام په مخ کې د هغې تذکره وشوه چې داسې یو ځوان دی چې کله د ذوالحجې دا میاشت شروع شي هغه ځوان روجې شروع کړي. نبی علیه السلام را وغوښت، نبی علیه السلام ترې تپوس کړي ځوانه زه خبر شوی یم چې دې میاشت کې روجې نیسي، ته دا روجې ولې نیسې، څه وجه ده؟ هغه نوجوان چې دی د نبی علیه السلام خدمت کې عرض کړي د الله رسوله وی چې کله د ذوالحجې دا میاشت راوخیږي حاجیان حج له لاړ شي او د حج په احکاماتو کې هغې مشغوله شي. لکه زموږ د علاقو نه ډېر شي خلق دلی دی، بختور خلق دی، الله دې دا سفر مونږ ته بار بار را نصیب شي. ټول ووایئ آمین. ځکه دا یو داسې مبارک سفر دی چې د دنیا ټول سفرونه دا یو طرف ته کې او دا بل طرف ته کې په دې کې چې کوم خوند او کوم لذت او کومه مزه ده، اگر چې ستړې پکې ده، اگر چې تنده پکې ده، اگر چې مشقت پکې دی، اگر چې تکلیف پکې دی، خو د دې دومرې خبرو باوجود چې په دې کې کوم خوند او کوم سکون الله یې دی هغه د دنیا په بل یو سفر کې چې دی هغه نشته. نو په دې ورځو کې حاجیان د حج احکامات دا چې دی هغه څه کې ادا کړي. نو د الله رسوله زما وس نه کېږي، طاقت نه کېږي چې زه لاړ شم حج له، زه روجې شروع کړمه د دې دپاره چې حاجیان کمې دعاګانې کړي، کم اعمال کړي چې په هغې په دعاګانو کې د هغې په هغې اعمالو کې زم د هغې سره یو قسم شریک شي. نبی علیه السلام فرمیل وی دا خبره ده وی ته ګواه اوسه چې کم سړی د ذوالحجې په دې میاشت کې یوه روجه ونیسي د دغې یوې روجې په بدله کې به الله هغه ته څومره ثواب ورکړي؟ داسې شوه چې ده د الله په لار کې 100 غلامان آزاد کړه، 100 اسونه یې سره د سازو سامان نه په جهاد فی سبیل الله د الله په لار کې ورکړو، او 100 وخانې د الله په لار کې چې دی دا څه کړه دا قرباني کړه. سبحان الله، څومره لوی ثواب دی دا په څه شي باندې؟ صرف په دې میاشت کې په یوه روجه نیولو باندې. او بیا څه وي نبي علیه السلام څه فرمایي؟ وی کم سړی چې د دې میاشتې د نخم تاریخ روجه ونیسي نو هغې کس ته به الله د دې په بدله کې د 100 غلامانو د آزادولو، د 100 اسونو سره د سازو سامان نه په جهاد فی سبیل الله کې د ورکولو او د 100 وخانو د ذبحه کولو او د قرباني کولو اجر او ثواب الله چې دی ورکوي. ټول وایي سبحان الله. او بیا چې کله دا د 8 تاریخ فضیلت دی د یوم الترویه، او چې کله د نخم تاریخ دا روجه ونیسي نو دغې کس ته به د 2000 غلامانو د آزادولو، د 2000 اسونو سره د سازو سامان نه په جهاد فی سبیل الله کې د ورکولو او د 2000 وخانو د ذبحه کولو د قرباني کولو اجر او ثواب الله. دا د دې میاشتې عظیم الشان فضیلت نبی کریم صلی الله علیه وسلم
دا بیان اگر چې ګرمي ده خو الحمدلله الله سهولیات را کړي دي الله مونږ له ټیم را کړی دی الله مونږ له وخت را کړی دی چې دا موقع چېرته زمونږ نه ضایع نشي دا ټیم زمونږ نه چېرته عبس چې دی هغه لاړ نشي او تاسو ته اول کې ما ووې که چرې مونږ ټولې روجې نشو نیوي کم سے کم د دې میاشتې د اتم او د نهم تاریخ دا روجې دا خو خامخا چې دی هغه سکو هغه ونسو او نبی علیه الصلاة والسلام یو بل ناشنا حدیث دی یو کتاب مې کوت وی چې کم سړی د اتم تاریخ دا روجه ونسي وی دله به الله د ایوب علیه السلام د صبر عمري اجر او ثواب چې دی هغه ورکړي ایوب علیه السلام په د خپلو بیمارۍ باندې څومره لوی صبر کړی څومره لوی ازمیښت وکړي د الله ته بچي واغسته الله ته هر څه خوشحالۍ واغستې الله ته بیبیانې واغستې الله ته مال دولت ګډې بیزي چې څو هغه ته الله واغسته الله ته بیماری راوسته ډېر لوی صبر چې دی هغه کړی انا وجدناه صابرا الله څه فرمایي انا وجدناه صابرا الله وی مونږ هغه صبر کوونکی مونږ دی نعم العبد ډېر ښه بنده دی ډېر ښه الله یې صفت کړی دی الله د هغه د صبر تعریف چې دی هغه کړی دی نبی علیه السلام فرمایي چې کم سړی د اتم تاریخ دا روجه ونیسي الله بدله د ایوب علیه السلام د صبر اجر او ثواب او کم سړی چې د نهم تاریخ روجه ونیسي نبی علیه السلام فرمایي دغه سړي ته به الله د عیسی علیه السلام د اجر او ثواب عمري اجر او ثواب دا چې دی داسې کي دا الله چې دی نو دارونو د دې میاشتې څه مختصر یو څو فضایل دا ستا مخې ته ما چې دی هغه وړاندې په دې میاشت کې دوه خبرې دي یو د دې میاشتې فضیلتو نو هغه تفصیلا ستاسو مخې ته چې دی هغه کېښودی شو او دویمه خبره د دې میاشتې چې دی هغه د قربانۍ عمل دی دویم عمل په دې میاشت کې چې کېږي د ذوالحجې دا د قربانۍ د قربانۍ متعلق قرآن څه فرمایلي دي احادیثو څه فرمایلي قرآن مجید کې الله فرمایي فضیلت بیان کړی دی فصل لربک وانحر نو فصل معنا منځ نو د مانځه نه د اختر منځ مراد دی او د وانحر د دې نه قرباني مراد دی نو چې د یوې خبرې الله حکم وکړي نو دا به څومره عظیم الشان کاري دا به څومره عظیم الشان عملي چې الله د هغې حکم چې دی هغه وکړي دا خو په قرآن مجید کې د قربانۍ فضیلت او اهمیت دا ذکر شو احادیثو کې څه فضیلت راغلی دی ځکه موږ به دا عمل کو چې د دې عمل د فضیلت نه خبر شو که نه چې په دې کې څه دي قرباني څه شی دی ورونو قرباني دا خپل محبت خپل زړه دا د الله مخې ته قرباني کول دي ګورې قرباني دا ده هغه خپل عشق هغه خپل محبت د الله مخې ته قرباني کول دي ابراهیم علیه السلام چې اسماعیل علیه السلام راوستو سیم له په مینا کې چاړو له په مری باندې راکاږي دا ابراهیم علیه السلام خپل بچی نه قرباني کی خپل بچی نه حلالي بلکې هغه خپل عشق هغه خپل محبت هغه خپل د زړه هغه درد دا د الله مخې تکتی په هغې باندې چاړه چې دی هغه راکاږي د قربانۍ مقصد دا دی چې موږ هغه خپل محبت دا د الله مخې ته قرباني د دې وجې نه علمای کرام لیکي چې تاسو کله قرباني واخلئ نو دا وساتئ دې له ښه خوراک ورکوئ دا د ځان سره مانوسه کوئ دا د ځان سره عادت کوئ او چې کله دا ته قرباني کوئ چې د دغې قربانۍ په وخت کې ستا یې زړه ته یو درد چې دی هغه را ورسېږي او ته په هغې خفه شي
دا تا د الله مخې ته هغه خپل محبت چې دی هغه قرباني کړو. دغه د قربانۍ مقصد غټ مقصد دغه دی د قربانۍ. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. الله ته دا وینې نه رسي، دا غوښې الله ته نه رسي، الله ته د انسان د زړه هغه حالت چې دی هغه الله ته رسي چې زما په دې بنده څه تېرېږي. چې زمونږ مقصد د قربانۍ چې دی هغه څه وي هغه دا وي چې مونږ هغه خپل محبت هغه خپل عشق هغه راوړو د الله مخې ته کړو. دا چې دی په دې چاړه راکاږو دا قرباني. که څرنګه چې ابراهیم علیه السلام هغه خپل محبت مخې ته چې دی هغه یخې دی د الله مخې ته یخې دی او چاړه پرې راکاږي. نو صحابه کرام رالو یو دغه آیات فضیلت شو یو دا حدیث. صحابه کرام تپوس کې د نبی علیه السلام نه ما هذه الاضاحی یا رسول الله، دا الله رسوله دا قربانی څه شي؟ دا قربانی مونږ ولې کو؟ نبی علیه السلام ورته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام، دا ستاسو د بابا د ابراهیم علیه السلام طریقې کار دی، هغه دا عمل کړی دی. نو مونږ هم دا عمل د دې وجې نه چې دی هغه څه کو هغه کو. سنت نه مراد دا نه دی چې ګنې دا سنت عمل دی څرنګه چې مونږ د دې نورو سنتو نه عام سنت مراد والو کو چا وکړو خاو کو چا ونه کړو جو څه ګناه نشته. دلته کې د دې نه طریقې کار مراد دی چې دا د ابراهیم علیه السلام یو طریقه وه یو عمل و د هغه دا د دې وجې نه مونږ چې دی هغه. صحابه بیا عرض کی دا الله رسوله فما لنا فیها یا رسول الله، دا الله رسوله نو زمونږ دپاره په دې کې څه دي؟ نبی علیه السلام ورته څه وفرمایل بکل شعرة حسنه، په هر یو ویښته باندې به تاسو ته یوه نیکي چې دی هغه میلاویږي. الله اکبر. د دې څاروو د پاسه به څومره ویښتې، د دې غوا د پاسه د غویي د پاسه د میخې سنډه د پیسې د پاسه څومره ویښته به وي. نو خواته یو صحابي ناست نو د هغه سره په هغې وخت کې ګډ و ورسره نو په هغې باندې خو وړی ولاړی نو هغه صحابي راپاسېد فالصوف د الله رسوله د دې وړی به څه چل کېږي. داسې صحابي راپاسېد نبی علیه السلام نه تپوس کړي فالصوف یا رسول الله د دې وړی به څه چل کېږي؟ نبی علیه السلام څه وفرمایل بكل شعرة من الصوف حسنه، د دغې وړیم په هر یو ویښته باندې به یوه نیکي تاسو ته چې دی داسې کېږي دا میلاویږي. نو د دې نه به بل غټ ثواب د قربانۍ. او بیا حضرت عائشه رضی الله عنها دا حدیث کې فرمایي چې کله دا بنده دا قربانی په ځمکه سملي او دې پې دا چاړه راکاږي او دغه وینه لا ځمکې ته رسېدلې نه وي، الله د دغه انسان بخشش او مغفرت چې دی دا کوي. او بیا دا لاسه کې دا هغې قربانۍ سرمن، دا هغې قربانۍ وینه، دا هغې ویښته، دا هغې هډوکي، دا هغې هغه ګن دا به د قیامت په ورځ راوړلی کېږي او د دغې قرباني کوونکي د نیکۍ په چابلي کې به اچولی کېږي. دغه ګوره بېکاره څیزونه دي خو الله د هغې قدر کړي د دې بنده دا به ولم د نیکۍ په تله کې اچي او د ته به اجر او ثواب داسې کېږي دا میلاویږي. نو دا د قربانۍ څه شی شو؟ دا فضیلت شو چې مونږ قرباني کوو چې زمونږ نیتونه خالص د الله د رضا دپاره وي، زمونږ پکې دغه نیت وي. قرباني په څلور قسمه څاروو باندې چې دی هغه کېږي. وختې غوا ده، د غوا سره چې دی په دې کې میخ هم داخل ده، ځکه په عربو کې په هغې وخت کې میخه نه وه، نو دا جاموس او دا میخه
د غوا یو قسم دی دام په دې کې چې دی هغه داخل ځکه څرنګه چې د غوا زکات ورکوي د غوا چې کوم حساب دی دغه شان دی د میخې حساب هم دی او دریم نمبر بیزا پیسکوري پیسا دا او څلورم قسم ګډه شو د اوښ دپاره عمر 15 کاله دی چې 15 کاله شوي او یو 2 غنټې پې مو اوړي بس په د قربانۍ کې په غوايین میخه څاروي کې چې 2 کاله شوي او په دریم کې داخلي په بیزه څاروي کې چې د بیزې کال پوره شوي او دویمې شروع شوي او ګډ چې دی چې د دو کال شوي خو نبی علیه السلام په دې کې بیا لږ وضاحت کړی دی که چېرې داسې ګډ وي دې ته د کال والا ګډو سره ودرې د ده وجود دومرې غټ وي طاقتور وي چې دی د هغې کال والا هم دې ښکاري نو په دغې ګډ باندې بیا قرباني کېږي بیزه نه ګورې پیسکورې نه بیزه قسم نه په ګډ کې دا خبره ده چې دی دومرې غټ وي دومره چاق وي چې د کال والا سره یې ودرې دی د هغې مرې ښکاري بیا په ده باندې چې دی هغه څه کېږي هغه قرباني کېږي نو په دې څلور قسمه څاروو باندې چې دی هغه قرباني دا پکار ده د دې نه علاوه چې کوم دي په ځنګلي څاروو باندې قرباني نه کېږي اوس چا هوسۍ راوسته یا بل یو ځنګلي څیز راوست په دې قرباني چې دی هغه نه کېږي کم چې کورني څاروي دي په دقې باندې قرباني چې دی هغه کېږي اوس قرباني به څوک کي نو قرباني به هغه کس چې دی هغه کي چې هغه صاحب نصاب نن سبا چې کوم د نننۍ ورځې نصاب دی هغه د 52 تولو سپینو زرو قیمت 4,72,500 روپے 4,72,500 روپے یو سړی دی د هغه سره دا روپے پوره کېږي قرض پې نشته نو دقه سړی به قرباني کړي اوس یو زنانه ده د هغې سره سره دي صرف سپین زرو سره هم نشته پیسې ورسره هم نشته صرف سره دي نو د صرف سرو مقدار او نصاب بیا 9 تولې رغېږي ښه دا خبره لږ سوچ سره واورئ بیا که د دې سره د 9 تولو نه کم او د ضرورت نه علاوه یو خو د ضرورت څیزونه یو د ضرورت نه علاوه څیزونه هغه ورسره نو بیا به هغه د ضرورت نه علاوه څیزونه هم را جمع کېږي د هغې پیسې نو چې بیا ورسره دا 1 توله هم جمع کوي نو بیا اوس 2 څیزونه را یوځای شو نو بیا دا نصاب ته رسې قرباني به کړي اوس بله زنانه ده د هغې سره 1 توله سرې دي خو د سپینو زرو سره یو رینګ دی صرف رینګ وړه رینګ وتی ده ورسره د سپینو زرو نو بیا 2 څیزونه شو سره هم شو سپین هم شو اوس به دا را یوځای کېږي چې کله دا را یوځای شي نو بیا د 52 تولو د حساب نه خبره به بره باندې ځي بیا به م قرباني کړي صرف سرې دي ورسره 9 تولو نه کم نشته پې خو که د 1 توله ده ورسره یا ورسره سپین ملګري کېږي یا ورسره پیسه ملګري کېږي یا د ضرورت نه علاوه سامان ملګري کېږي نو بیا د 52 تولو سرو د قیمت نه خبره ځي به بره بیا به دغه زنانه داسې کي دا قرباني کړي که نن سبا مونږ سوچ وکړو هره زنانه د دې قابله ده چې دا قرباني وکړي اوس ته زنانه پکې وي زموږ سره خو نغدې پیسې نشته نو دا زنانه به د دې دپاره پیسې قرضي دا قرباني چې دی دا به څه کي دا به کړي ځکه دا پې واجب ده دا قرباني په دې باندې واجب ده او د دې خبرې به داسې کي دا خیال سره دقه شان یو سړی دی اوس د هغه سره 10 لاک روپۍ دي خو قرض پې هم دی مثال 6 لاک روپۍ به د باندې قرض دی نو دې به داسې چلو کړي چې مخکې به د دغې پیسو نه دا قرض ډډې دی بقایا چې د ده سره اوس 4 لاک پاتې شوې 4 لاک خو نصاب ته نه رسي چې نصاب ته نه رسي په د باندې قرباني هم نه کېږي اوس داسې سړی دی چې په ده باندې د چا قرض دی خو د دم په چا باندې دی
مثال پتا ورو په دا باندې 3 لکه روپۍ قرض دی او 3 لکه مثال د ده سره نقد دی او د ده په بل چا باندې 15 لکه دي پوهېږې 3 لکه د ده سره دي 3 پې قرض دی او 15 د بل چا سره دي نو چې دا 15 قرض راوالی او د ده د دې 3 سره یو ځای کوي نو 8 لکه شوې که چې 8 لکه شوې اوس دې د هغې قرضدار هغه 3 لکه لرې که نو بیا سره هم 15 پاتې شوې نو بیا به قرباني کېږي دقه 4,72,500 روپۍ دا نصاب شو دا به د ځان سره یاد ساتئ په یو سړي قرض دی قرض ته ډډې ته کوه بقایا که د سره دا حساب پوره کېده قرباني به کوې که کم راته نه پوره کېد قرباني د باندې نشته نو دا یو اهم عبادت دی دا یو څو خبرې مې ستاسو مخکې کېښودې یو د دې میاشتې فضیلت هغه بیان شو او دویم نمبر د قربانۍ متعلق د هغې فضیلت مختصر یو آیات کریمه او یو 2 احادیث ستاسو مخې ته مې کېښودو د هغې سره د قربانۍ هغه نصاب مې تاسو ته چې دی هغه وښودو انشاءالله څه خبرې اترې د قربانۍ متعلق دا به بیا راتلونکي جمعه کې چې دی هغه وکړو نور داسې څه مسایل وي د ملګرو ذهن کې وي نو بیا انفرادي طور چې دی هغې تپوس وکړئ انشاءالله هغه مسایل به هغې ته چې دی هغه واضح کړو الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین